سلامونه. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقي وايي طالبان خلک له سولې ناهیلي کوي. هغه زیاته کړې پر امنیتي ځواکونو د طالبانو وروستي بریدونه د دې ډلې له لوري د جګړې او تاوتریخوالي د دوام ښکارندویي کوي. د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وايي د تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې د انګورو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی او سږکالي حاصلات نږدې 300,000 متریک ټنو ته رسیږي. په ایران کې افغان کډوالو ته برېښنایي پیژندپاڼې ورکول پیلېږي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې چارواکي وايي غواړي دا لړۍ هند، پاکستان او ځینو اروپایي هیوادونو کې هم پیل کړي. افغانستان کې نن د ښوونځیو حضوري درسونه پیل شول. پوهنې وزارت وايي چې د دولتي ښوونځیو 11 او 12 ټولګي او د خصوصي ښوونځیو له اول څخه تر 12 پورې د روغتیايي سپارښتنو په عملي کولو سره پیل شوي دي. او د روغتیا نړیوال سازمان وايي د کورونا وبا ورکېدل ښایي 2 کاله وخت ونیسي. تر اوسه په ټوله نړۍ کې نږدې 23 میلیونه کسان په دغه ویروس اخته شوي چې شاوخوا 800,000 کسان ترې مړه شوي هم دي.